سلامونه دوستانو زمونږ د نن درس دی object. What is object؟ مفعول څه شی دی؟ زمونږ د نن د ګرامر درس دی دوستانو object. Object مفعول a noun or pronoun that receive the action of the subject in a sentence. یو اسم یا ضمیر چې د فاعل عمل په یو جمله کې ترلاسه کوي دې ته دوستانو مونږ مفعول یا object وایو. لکه علي is playing cricket. علي کرکټ کوي. علي له مونږ سره په دې جمله کې subject is playing verb cricket object. لکه څنګه چې دوستانو مونږ په تعریف کې وایو a noun or pronoun that receive the action of the subject in a sentence. یو اسم یا ضمیر چې د فاعل عمل په یو جمله کې ترلاسه کوي دوستانو دې ته مونږ مفعول وایو. دوستانو لکه څنګه علي is playing cricket. علي څه عمل تر سره کوي؟ په جمله کې کرکټ کوي. که د کرکټ په ځای باندې دوستانو مونږ بل شی ولګو لکه علي is going to بازار. دوستانو بازار زمونږ object شو. اوس په یوه جمله کې مفعول مونږ څنګه پیژنو؟ how to recognize the object of a sentence. د یوې جملې مفعول څنګه پیژنو؟ ډېر اسانه دوستانو. put what or whom after the verb. put what or whom after the verb. د فعل څخه وروسته څه یا څوک ولیکئ یا یې ولګوئ لکه عیسی خان bought a car. عیسی خان bought a car. عیسی خان یو موټر واخیست. عیسی خان bought what؟ نو معلومه خبر دوستانو زمونږ به جواب وي a car. هغه موټر واخیست. she struck him. هغه ته دوکه ورکړه. she struck him. she struck whom؟ هغې چاته دوکه ورکړه؟ answer him. هغه ته. نو دوستانو دا زمونږ د نن درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. که چیرې داسې تاسو په چینل کې نوي یاست چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ.